ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې عبدالواحد د ډېرو کشمکشونو او تکلیفونو څخه وروسته رنبیر ته خپل کیسه پیل کړې وه او بالاخره تر هغه ځای ورسېد چې هلته د عشا او د هغې پلار و او د هغوی سره د څو ورځو تېرولو څخه وروسته د عبدالواحد صحت هم ښه شوی و. دا چې نور څه پېښېږي راځئ په دې برخه کې واورو. عشا سهار وختي د یوې غوا شیدې لوشلې، زه له خپلې بسترې څخه پاڅېدم، بهر ته ووتم او هغې ته نږدې د یوې ونې ډډې ته کېناستم. دې چې غوا ولوشله جګه شوه، ما ورته وویل عشا زه درته وایم. هغې د شیدو لوښی ما ته نږدې کېښود، ویې ویل ووایه. ما وویل عشا دلته ستا اوسېدل مناسب نه دي. زما زړه ګواهي راکوي چې د نګرکوټ د پوځ له جنوب یا شمال څخه دې لوري ته خامخا راځي. هغې وویل ستا مطلب دا دی چې خپل ړوند بابا یوازې پرېږدم او وتښتم؟ نه عشا، ستا د بابا د مرستې لپاره زه چمتو یم چې در سره ولاړ شم. هغې وویل ته خو د تلو وړ نه یې، او که ته د دې وړ وي هم موږ د سیند د سندر له انتظار پرته چېرته نشو تلای. سندر د هغې د ورور نوم و. ما ځواب ورکړ زه واده کوم چې تا کوم خوندي ځای ته ورسوم، بېرته به دې کلي ته راشم او چې کله ستا ورور راشي هغه به هم تاسو ته درولم. هغې وویل مګر تر اوسه پورې ته ښه تللی نه شي، بیا ته په خپله وایې چې ستاسو پوځ به تر واورینو غرونو پورې زموږ د خلکو د تعقیب اراده لري. امکان لري په کوم ځنګل کې موږ خپل کسان پیدا کړو، خو چې ستاسو پوځ هغې لوري ته راشي هغه خلک به د دې کلي په څېر بیا موږ یوازې پرېږدي او په کومه به وتښتي. بابا چې زما لاس ونیسي هم تر څو ګامه زیات نشي تلای، موږ ته به هېڅوک هم لاس نه راکوي، او که بیا ستاسو له پوځ څخه خوندي پاتې شو هم په ځنګل کې به ورک شو او بیا به چېرته د وحشي ځناورو خوراک شو. ما وویل زه به بیا له تاسو سره اوسم، خو ستا له دې ځایه وتل ضروري دي. که خدای ته منظوره وه نو ستا ورور به هم در سره یو ځای شي، خو ته یوه ښځه یې. تا خو ولیدل چې زمریان څومره بې رحمۍ څاروي وژني. هغه خلک چې زه پیژنم تر زمریانو ډېر بې رحمه دي. زمریان د خپلې ګېډې له ډکولو څخه وروسته آرام شي، خو زموږ د ټولنې د زامنو له زړونو څخه د انسانانو د وینو تنده هېڅکله نه لرې کېږي. که زما پر دې باور وای چې زه تر سر تېر شم تا ساتلی شم، نو دا مشوره به مې نه درکوله. ستا سره او کار له لیوانو سره دی، له انسانانو سره نه دی. کله چې ستا ورور راشي چې د نور کلي په څېر ستاسو کور هم تش وګوري، وبه پوهېږي چې تاسو هم د نورو کلیوالو سره تللي یاست. زه بیا هم وعده کوم چې تر څو هغه تاسو نه وي موندلی زه به له تاسو سره وم، او دا هم امکان لري چې زه تل له تاسو سره پاتې شم. وروستي الفاظ زما د احساساتو ترجمان و. عشا په ځیر ځیر راته وکتل او خپلې اوښکې یې پاکولې، ویې ویل ته زما د سر قیمت ډېر زیات کړ، تا زما د سر قیمت ډېر زیات کړ. زه تلو ته تیاره یم. ما ورته وویل نو سبا سهار به له خیره له دې ځایه وخوځېږو. هغې وویل دومره بیړه مه کوه، ته تر اوسه مزل نشي کولی. ما هغې ته تسلي ورکړه، ورته مې وویل زما غم مه کوه، که زما د پښې تکلیف زیات شو نو لومړني مزلونه به مې آرام آرام وي. زه همدا اوس ستا له بابا سره خبره کوم. موږ جګ شو، دواړه د دننه وتلو چې نجلۍ په ورخطا یې چیغې کړې وروره وروره، او یوې خوا ته یې منډه واخیستله. نږدې 30-40 ګامه لرې یو ځوان چې خپله خېټه یې په لاسونو نیولې وه انګوښېدلی را روان و. د هغه له وضع نه معلومېده چې ډېر بد ټپي دی. زه هم وړاندې ورغلم او هغه ته مو اوږه ورکړه، د کور په لور مو راوست. د عشا بابا بهر راووت او چغې وهلې عشا عشا ستا ورور چېرته دی؟ سندر په کمزوري غږ عشا ته وویل عشا ته وتښته، ما پرېږده، نور ما ته د هیچا د مرستې ضرورت نشته. زر کوه عشا وتښته، هغوی په ما پسې را روان دي. هغوی به اوس را ورسېږي. چې جونګړې ته نږدې شو هغه په یوه زوروره جټکه زموږ له منګلو ځان خلاص کړ. چیغه یې کړه هغوی له ختیځ او جنوب څخه د دغې کلي کلا بندي کوي. ته د خوړ په بهیر ښکته په ځنګل کې ولاړه شه، هلته به څو تنه ملګري ستا انتظار کوي. اوس بیړه کوه، د فکر کولو وخت نه دی. بابا عشا وپوهوه. له دې سره د سندر له خولې د وینو داره ووته او هغه پړمخې ولوېد. زما زر د هغه د راپورته کولو هڅه وکړه، خو هغه د خپل ژوند سفر پای ته رسولی و. د شلېدلې ګېډې څخه راوتلې کولمې یې په لاسونو نیولې، او تر دې ځایه ځان رسول د انسان له توان څخه بهر کار دی. عشا په حیرانۍ خپل ورور ته کتل. تر لږ ځنډه زه هم حیران وم. دغه ګلالی ځوان ته مې کتل، خو ناڅاپه مې په اوږده ساه واخیسته او په یوه لاس مې عشا او پر بل د هغه بابا تر لاس ونیول.
او د ځنګل په لور مې ګامونه واخیستله. شا په وارخطایي له څو ګامه اخیستو وروسته ودرېده او چیغه یې کړه، نه، زه مې د ورور مړی نشم پرېښودی. بوډا هم په ځمکه کېناست. ما وویل، بابا، دا د اشا د ژوند ژغورلو وروستی موقع ده. د خدای جل جلاله په خاطر د خپل مسیح د وروستۍ هیلې له پوره کولو څخه انکار مه کوه. بوډا وویل، که ته د اشا ژوند ژغورلی شي نو در سره بوځه، نور زه در سره ملګري نشم کولی. نور زما په پښو کې زما د وزن پورته کولو توان نشته. اشا، لورې ولاړه شه، زه لاسونه درته نیسم. اشا مې ونیوله او له ځان سره مې کش کړه او هغه په کریکو ژړل. له ما سره روانه وه. لږ ځنډ وروسته هغې پر هغه ټپ د ژوندي پاتې کېدو هیلې زور راوړ او له ما سره یې منډې وهلې. ما تر لږ ځنډه د بدن د درد احساس نه کاوه، خو نیم میل مزل وروسته ورو ورو زما همت ځواب راکاوه. موږ په ډېر زحمت د خوړ په غاړه د غره په ډډه کې ورو ورو لاره وهله او یو میل وړاندې له ګڼ ځنګل څخه 15 تنه وسلوال ځوانان راښکاره شول او زموږ د لارې په مخه کې ودرېدل. دا همغه کسانو چې اشا ورور راته ویلي وو. یو ځوان ما ته په بدګمانۍ وکتل، خپل تیر یې اوچت کړ او ویې ویل، ته څوک یې؟ ما وویل، ما اشا تر تاسو پورې راورسوله، اوس د خبرو وخت نه دی. اشا به درته ووایي چې زه ستاسو دښمن نه یم، اوس تاسو د یوه خوندي ځای ته در سره بوځئ. بیا مې اشا ته وکتل، ومې ویل، اشا، نور ما ته له تاسو سره منډې وهل ګران دي. زه بېرته ستاسو کلي ته ځم، امکان لري بابا جان دې وژغورم. یو ځوان د سندر پوښتنه وکړه. ما ورته وویل، سندر مړ شو، نور وخت مه تېروئ. زما اندېښنه ده چې د شمال لوري د نګرکوټ کوم بل پوځ لاندې چېرته له خوړ څخه راپورې نه وځي او له دې لوري ته رانه شي. ځکه خو تاسو ورځئ، د خوړ په غاړه د مزله په ځای کې په ځنګل کې غلی کېږئ او یا ورو ورو مزل کوئ. اشا لکه چې د خوب په حالت کې زموږ خبرې اورېدې په رډو رډو سترګو یې ما ته کتل او له هغه سړیو را سره روانه شوه. زه د یو لوټ شوي مسافر په څېر بیرته کلي ته وخوځېدم. په بیرته ستنېدو کې په ډېرو هڅو برسېره زما مزل ډېر کرار و. زما د رسېدو څخه د مخه د پوځ څو ډلګۍ کلي ته ننوتلې. څو سپاهیانو زه له لرې ولیدم، په منډه راغلل او راڅخه راچاپېره شول. له ما نه یې د جګت ناراین د پوځ د حال پوښتنه وکړه. ما بې له دې چې ته ځواب ورکړم د اشا دوی د کور لاره ونیوله. د سندر د مړي تر څنګ د هغه بابا مړی هم پروت و، خو دواړه مړي یې دومره مسخه کړي وو چې ما ته یې پېژندل ګران و. یو سردار را وړاندې شو، بې اختیاره را سره غاړه غړی شو. ویې ویل، د خدای رحم دی چې ته د ژوندی یې. موږ ستا په باب ډېر بد خبر اورېدلی و. ته له کوم لورې راغلی؟ جګت ناراین موږ ته دا پیغام راستولی و چې دښمن په دې سیمه کې راټولېږي، خو دلته موږ له یوه مړي او یوه ړانده بوډا څخه پرته نور هېڅ ونه لیدل. موږ په کلي له حملې څخه د مخه پر دښمن د غره لاره بنده کړې وه. زما په ګمان هغوی ښایي ځنګل لوري ته تښتېدلي وي. ما دوی ته د ځواب په ځای وویل، د دې ړانده د وژلو څه ګټه؟ هغه وویل، یاره دی ډېر سرتمبه و. موږ غوښتل د کلي د خلکو په باب پوښتنې ترې وکړو، خو ده د ونو په څېر کنځلې راته کولې. ما په خوله پرسوک وواهه او هغه په مځکه راوغورځېد. هغه ښایي له پخوا د مرګ لپاره منتظر و، خو تا دا ونه ویل چې له کوم لورې راغلی. ما په ډېر زحمت خپله غوسه وزغمله او یوې نږدې ډبرې ته کېناستم. ځواب مې ورکړ، زه ټپي وم او دلته نږدې یو ځای غلی شوی وم. هغه وویل، نو تا ته دا خبر معلوم نه دی چې د سردار جګت ناراین پوځ دلته څه وخت راورسېږي؟ موږ ته د پوځ سرلښکر دا امر کړی و چې دلته یې د راتلو انتظار وکړو. زموږ د خبر له مخې هغه نن باید دلته راورسېږي. د پوځ سرلښکر په خپله هم دې ځای ته را روان دی. افسوس چې ستاسو د پوځ ماتې زموږ ټولې ارادې بدلې کړې او هغه بري چې موږ یې انتظار کاوه زموږ په برخه نه شو. زه د نفرت او کرکې له احساساتو څخه مغلوب شوم. ومې ویل، آیا زه د یې وړانده وژنه ستا په ګمان بری نه دی؟ سردار وویل، که ستا مطلب دا وایي چې د کلي خلک زموږ د بد تدبیرۍ په سبب تښتېدلی دي، نو دا غلط ګمان دی. موږ ته یوازې د جنوب او ختیځ لوري د دې کلا د کلابند کولو هدایت کړی و او په دې لوري موږ ته د دښمن د تېښتې ټولې لارې بندې کړې. سردار جګت ناراین احوال را کړی و چې د دې لاندې لوري څخه چېرته له خوړ څخه را پورې وځي او په ځنګل کې به د پناه اخیستونکو لارې بندې کړي. اوس دوه پیښې کېدای شي، یو دا چې دښمن چېرته پل جوړ کړی وي او پر خوړ پورې وتلی وي او د سردار جګت ناراین له بېخبرۍ څخه یې ګټه اوچته کړې وي، چېرته لرې تښتېدلی وي. دوهم دا چې هغوی د خپل خبر له مخې له خوړ څخه راتېر شوي وي
چې د لویدیځ د ځنګل لوري ته د دښمن د تیښتې لاره نه ده تړلې او دښمن د تیښتې فرصت ترلاسه کړی دی. بیا هم زما پوره باور دی چې که هغوی په ځنګل کې وي موږ به یې د پسونو په څیر راګیر او ووژنو. زموږ د لښکر اعلی قومندان د دې خلکو سره په معامله کې ډېر ښه پوهیږي. تاسو که دا واورئ خوښ به شئ چې موږ دښمن ته څو ځلې ماتې ورکړې او د غره تر شا مو ډېرې سیمې ترې صفا کړي. سردار داسې ګمان کاوه چې زه د جګت نارین د ماتې یادونه غوسه شوم. هغه وویل هغه د دې لپاره چې ما تر اغېزې لاندې راولي د خپلو بریاو کیسې راته اورولې، خو زما خیالونه کوم بل ځای وو. ما یوازې د اشا په باب فکر کاوه او په ډېر عاجزۍ مې د خدای جل جلاله څخه دا دعا کوله چې ځنګل ته د جګت نارین د لښکر ننوتلو څخه د مخه کوم بل لوري ته ووځي. ما هغه دیوتاګان د هندو عقیدې په اساس پر ځمکه د خدای نمایندګان هم د اشا د مرستې ته رابلل چې د سپېڅلتیا په باب یې زما په زړه کې ډول ډول شکونه را پیدا شوي وو. خو زما دعاګانې قبولې نه شوې. له ماښام څخه لږ وړاندې د جګت نارین پوځ کلي ته راورسېد. اشا د دوی له بندیانو سره وه. له ما سره دا همت نه و چې هغې ته ورشم. پوهېدم چې که اوس له څه لیونتوب څخه کار واخلم نو اشا د ژغورنې لږ او ډېر امکانات به هم ختم شي. ځکه خو ما چاته ونه ویل چې اشا پیژنم، او کله چې د مرګ او ژوند ترمنځ په کشف کې راګیر شوم هغې ما ته پناه راکړې وه. د خپلو ملګرو د پوښتنو په ځواب کې ما یوازې پر دې دوی ته ډاډ ورکړ چې ما له کندې څخه د راوتلو وروسته هلته نږدې په یوه غار کې شپې تېرولې او شاوخوا څرېدونکي څارویو په شیدو مې ګزاره کوله چې د کلي د خلکو د تیښتې په وخت کې پرې ایښې وي. جګت نارین چې زه ولیدم ډېر خوښ شو، خو چې کله هغه وویل چې ما ستا له سرتېرو څخه ستا د هر ویښته په بدل کې د یو ټیټ ذاتې د وژلو ژمنه اخیستې ده، زړه مې ولوېد. د شپې مهال جګت نارین په یوه جونګړه کې آرام کاوه. زه ورغلم، هغه ته مې خپله کیسه وکړه، خو د مصلحت لپاره مې د اشا او د هغه د بابا د نامه اخیستو پر ځای دومره وویل چې د خوړ په غاړه مرګ ته نږدې وم چې یوه نجلۍ راغله او زما پر حال یې رحم وکړ. د یوې جاړ کلي ته یې راوستم او زما خدمت یې کاوه. جګت نارین پوښتنه وکړه هغه نجلۍ چېرته ده؟ ما ځواب ورکړ هغه د پوځ د راتلو وړاندې چېرته غلې شوې. او زه د دې لپاره ستا خدمت ته راغلم چې که هغه نجلۍ ونیول شوه ته یې زما د خدمت په خاطر وبخه. د جګت نارین څېره بدله شو. ویې ویل هغې په تا څه احسان نه دی کړی، ستا ژوند د دیوتاګانو ساتلی دی. که دیوتا وغواړي د یو لړم له تیش وهلو څخه ایسارولی شي. دیوتاګان غوښتل چې د دین د ساتنې لپاره ژوندي وي، ځکه هغوی د یو شومي نبیري د لور په زړه کې د لږ وخت لپاره رحم واچاوه. خو زه تا نه مایوسوم. که هغه زموږ منګلو ته راغله زه به هڅه وکړم چې د درمسال د خدمت لپاره یې واستوي. اوس لږ وخت وړاندې په ځنګل کې موږ یوې نجلۍ ونیوه. هغه ډېره ښکلې وه او د مذهبي مشر ورور ما ته وویل چې داسې نجونو ته د شپوجي په درمسال کې موږ اړتیا لرو. تا خو به بندیان لیدلي وي. زه پوهېدم د هغې اشاره له اشا پرته بل چاته نه وه، خو ما ځواب ورکړ ما ولیدل، خو هغه په دې بندیانو کې نشته. زه ویرېږم چې چېرته یې کندې ته ځان نه وي غورځولی. جګت نارین وویل نو په دې کې بیا ستا څه قصور دی؟ تا به هغې ته ویلي وي چې موږ ډېر ظالمان یو او له خپلو بندیانو سره ډېر بد سلوک کوو. ما په حقارت ځواب ورکړ هو، ما دا هم ورته ویلي چې د شیوجي په درمسال کې د درمسال له پالونکو نجونو سره کوم سلوک کیږي. جګت نارین له غوسې څخه وویرېده. چغې یې کړې چوپ شه، ما ته په وار وار دا احساس مه راکوه چې ستا په سپاهیتوب کې مې اشتباه کړې. که ستا زړه دومره نازک وي بېرته تلای شي. هسې هم ته خو د دې جوګنۍ چې په کومه جګړه کې برخه واخلې. د خپلو زامنو له مرګ وروسته زه دا نشم زغملی چې ته د دې پستو ملاتړ وکړې. زه جګ شوم ومې ویل که ستا پر ځای ستا زوی وای هم تا ته به یې همدا ځواب درکاوه. جګت نارین په سپکه لهجه ځواب راکړ که ستا پر ځای زما زوی وای نو د دې خلکو د مرستې پر ځای به یې په سیند کې ډوبېدل غوره بللی وو. زه د بې پایه ناامیدۍ په حالت کې له څپرې راووتم چې جګت نارین غږ راپسې وکړ او بیا یې زما پام ور واړاوه. ویې ویل که زما اټکل غلط نه وي ته د هغې نجلۍ په باب له ما نه څه خبره پټوې. ما د خپلې اندېښنې د پټولو هڅه وکړه. ومې ویل څه خبره؟ جګت نارین ما ته سر تر پښو وکتل او بیا یې وویل ما ته تر راتلو وړاندې تا ته معلومه وه چې هغه نجلۍ چېرته ده او تا د دې د ځای له ښودلو څخه د مخه زما نظر معلومه وه. که زما اټکل غلط نه وي نو دا د نصیحت درته کوم چې له اور سره لوبې مه کوه. زه له تا څخه دا نه پوښتم چې تا هغه چېرته غلې کړې ده، خو دا ضرور درته وایم چې که تا ته دا خبره ثابته شوه چې تا د یوې ټیټ ذات نجلۍ سره په تیښته کې مرسته کړې ده
نو د نګرکوټ یو سرتیری به هم ستا دوست نه وي. ستا لپاره دغه خلک د هغه مېړنیو هېرولو ته تیار نه دي چې د دې خلکو په لاس وژل شوي دي. زه پر زړه له یوه درانه او له زغم وتلي بار سره له هغه څخه راووتم. زړه مې راته ویل چې که مې تر سهار د اشا د خوشېږېدو څه لاره چاره ونه کړه، تر سبا پورې به پاتې پوځ هم راورسېږي او بیا ماته له اشا سره مرسته ناممکنه وي. هره شیبه زما اندېښنه زیاتېدله. پر اسمان وریځې ګړزېدې. زه د هغې جونګړې په لور ورغلم چې بندیان پکې ساتلي وو. له پیرهدارانو څخه څو تنو زما خپل کسان وو. زما باور و چې هغوی زما په مخ کې هر څومره لوی قربانۍ ته چمتو دي. خو زما دا ډاډ نه و چې دوی به زما لپاره د یوتاګانو عذاب ته هم ځانونه چمتو کړي. ما د دوی سره د راز له شریکولو مخکې غوښتل رایه معلومه کړم. یو ځوان چې هیني د اس نومېده زما د پوځ د یوې ډلګۍ مشر و. د هغه په باب ماته دا معلومه وه چې د حملې په پیل کې د جګت نارین په امر د ښځو او ماشومانو په وژلو سخت غوسه و. ځکه خو ما له پیرهدارانو سره د خبرو پر ځای د هغه پوښتنه وکړه چې پیدا مې کړ. په یوې ګوښې ته مې بوتله او خپله ټوله کیسه مې ورته تېره کړه. هیني د اس له څه نازړه کېدو پرته د اشا د خلاصون وعده راکړه. له یو څه بحث وروسته دواړه په یوه پلان سره متفق شو. هیني د اس زه د پوځ د یو پړاو سره پرېښودم او رانه ولاړ. لږ ځنډ وروسته یې اته نور داسې کسان راوستل چې د هغوی په باب موږ ډاډه وو چې هر امر بې له څه پوښتنې او اعتراضه مني. هغو کسانو ته موږ وویل چې په پوځ کې موږ ته د یوې خطرناکې دسیسې خبر راغلی دی. ځکه خو د سردار جګت نارین دا هیله ده چې څو تنه باید ونیول شي. له دې وروسته هیني د اس د بندیانو پیرهدارانو ته ورغی. د پیرهدارانو د ټولي مشر د جګت نارین خپل سړی و. هیني د اس هغه ته وویل چې سردار جګت نارین د ګزمې په وخت کې په پړاو کې زه ولیدم او ته یې بللی. د پیرهدارانو مشر له هیني د اس سره ولاړ. لږ ځنډ وروسته موږ د هغوی خبرې اورېدلې. د پیرهدارانو مشر ویل سردار ډېر ستومانه شوی دی. ما ته یې ماښام وویل چې زه به ډېر زر ویده شم. دلته په دې ویرانه کې هغه څه کوي؟ هینیداس ورته وویل چې وړاندې ډېرې څپرې دي او سردار د یوې څپرې په مخه کې له وسلو سره خبرې کوي. زه حیران یم چې ته ولې ویرېږي. د هینیداس وروستۍ خبرې کار وکړ او د پیرهدارانو مشر وړاندې شو. ویې ویل های یار څوک ویرېږي؟ د نیکه مرغه په تیاره کې هغه موږ هر یو جګت نارین ګڼلو. سپاهیانو زما په اشاره د سترګو په رپ کې هغه را لاندې کړ او یو سرتیري په مرۍ خنجر کې خود ګواهي وکړ. که دې شور ګډ کړ نو د سر خیر دې نشته. هینیداس بیا په تیاره کې ورک شو. لږ ځنډ وروسته یې دوه نور پیرهداران راوستل. موږ د هغو خولې د احتیاط لپاره بندې کړې چې دوی له چا سره خبرې ونه کړای شي. نور د هینیداس د معلوماتو له مخې 4 تنه نور پیرهداران زموږ خپل خلک وو. 3 نور د نورو سردارانو کسانو. اوس زموږ پلان دا و چې هینیداس په خپله د پیرهدارانو د مشرۍ ځای ونیسي او نیمه شپه هغه 3 تنه نور کسان هم په یوه شکل رخصت کړي. له هغې وروسته ما ته خبر راکړی. وروستی ځل مې چې هینیداس رخصتاوه ورته مې ویل چې له شا سره وویني او هغې ته زما پیغام ورسوي چې بندیان نږدې نیمه شپه تېښتې ته تیار وي. د هینیداس له تلو څخه زیات وخت نه و تېر شوی چې چړکند باران پیل شو. زه پر دې خبره لږ ډاډه شوم چې پاتې پوځ چې بهر اړولی و اوس به یې په څپرو کې د ننوتلو هڅه کوله. د یو سپاهي څخه مې د هغه وسله واخیستله او په ډېره ناکرارۍ مې د هینیداس د راتلو انتظار کوه. د نیمې شپې څخه لږ وړاندې هغه په منډه راغی. ما چې ولید ودرېدم. هغه زه تر مټ ونیولم او په کش کولو یوې خواته کړم. ویې ویل ما د بندیانو د تېښتې لاره خلاصه کړه خو د اشا په باب مې یوه د اندېښنې خبر راوړی دی. زما زړه ولید او په خپ غږ مې ترې وپوښتل د خدای لپاره ووایه څه وشول؟ هغه وویل همدا اوس د مذهبي پیشوا مشر ورور 2 بت منځونکي راوستل او اشا یې هغه ته وروستله. ما که څه مزاحمت کولی نو دا ټوله لوبه به ویجاړه شوې وای. ما هینیداس وپوهاوه چې زه به له هغه ځایه د اشا د راویستلو هڅه وکړم. ته لږ ځنډ وروسته ټول بندیان خوشي کړه. هغوی پر دې هم پوه کړه چې د هغوی به یوه لوري ته تر تښتېدلو به دا ورته وروي چې هر یو په یوه لوري بیل بیل وتښتي. ستا لپاره هم له تېښتې پرته بله لاره نشته. کله کله وخت راغی زه به تا ته د دې نیکۍ بدله ضرور درګرځوم. خو که
ما ستا د دې نیکۍ بدله در نه کړای شوه، هم ستا به دا تسلي شوي وي چې تا د خدای رضا ترلاسه کړې ده. د هغه په نظر به ستا درجه د دیوتاګانو څخه لوړه وي. یعنې داسې ځواب راکړ، زه به تر وروستۍ شېبې ستا سره وم. تر لږ ځنډه د مذهبي پیشوا د ورور د هستوګنځي په مخه کې زما انتظار کاوه. زه چې بندیان خوشي کړم هلته به درشم، ته به هغه جونګړه پیدا کړی شي. ما ځواب ورکړ، زه هلته په پټو سترګو هم تلای شم. هغه ظالم په هغه کور کې دی چې ما پناه پکې اخیستې وه. لږ ځان وروسته زه د کور د دیوال ته نږدې د یوې ونې تر څنګ ولاړ وم او د مذهبي مشر د ورور خبرې مې اورېدې چې ویل دي، ته لیونی یې، دا ستا نیکمرغي ده چې په ځنګل کې مې د نیولو په وخت کې ولیدې. ستا په څېر ښکلې نجلۍ باید ژوندۍ وي او زه به تا ته داسې ژوند در وبخم چې د نګرکوټ د لوړ نجونې به یې ارمان کوي. ته به له دې ځنګل څخه ووځې، په هغه درمسال کې به اوسې چې د راجاګانو له محلونو څخه زیات شاندار دی او د بوتانو خدمتګارانې د سپینو او سرو زرو په لوښو کې خواړه خوري. زه د هغه مذهبي مشر ورور یم چې په مخ کې د نګرکوټ راجا لاس په نامه درېږي. زه به تا ته په خپل کور کې ځای درکړم. ما ته د دې لپاره راوغوښتې چې له بندیانو سره دې اوسېدل زما خوښ نه دي. ګوره، ما فکر کاوه چې ته به وږې، خپل خواړه مې ستا لپاره پرېښودل. کښېنه. ګوره، زما ناراضه کولو مطلب به دا وي چې ته به هم د کالي د یوې تورې د یوې قرباني شي. د شا غږ اوچت شو. ذلیله سپیه، ما ته لاس مه راوړه، ما وژلی شي خو عزت مې نشي رانه اخیستی. پرې مږده، که نن شور به ګډ کړم. د مذهبي مشر ورور وویل، که ته چغې وکړې هم څوک به په دې وخت کې دې جونګړې ته د نږدې راتلو جرأت ونه کړي. اوس د نګرکوټ راجوي هم دلته په ستا چغو د پام کولو جرأت ونه کړي. اشا چغې وهلې، پرې مږده، زه له خپلو ورونو سره مرګ ته تیاره یم. زما د صبر کاسه ډکه شوې وه. وړاندې ورغلم، جونګړې ته ورننوتم چې د ګز مې د سپاهیانو د یوې ډلې د پښو طرف په هاوې مې واورېدې. زه بېرته د ونې تر څنګ ودرېدم. د اشا چغې او فریادونه مې چې اورېدل سپاهیانو رامنډې کړې. سپاهي دروازه وټکوله. ویې ویل، باداره، دننه د مذهبي مشر د ورور دروند غږ اوچت شو. خره، تخته له دې ځایه، که نه پوست به دې وباسم. سپاهي وتښتېد. زه ور وړاندې شوم او د دروازې د خلاصولو هڅه مې وکړه خو هغه له دننه څخه زنځیر وه. د مذهبي مشر ورور اشا ته وویل، ودې لیدل؟ چغې دې بې ګټې وي. اوس ډاډه کښېنه او زما خبرې په غور واوره. ما ته معلومه وه چې دروازه ښه کلکه ده. په وړوکي دیکا یې ماتول ګران دي، خو تقدیر زما مرسته وکړه. ناڅاپه یوه لوري ته د سپاهیانو چغې او فریادونه اوچت شول. ما په زوره دروازه وټکوله. ومې ویل، باداره، دښمن حمله کړې ده، ځان دې ژغوره. زما پلان کار وکړ. د مذهبي مشر ورور سمدستي دروازه خلاصه کړه او سر یې بهر ته راویست. ما یې توره پر ټټر ورچوخ کړه او ورته مې وویل، که دې غږ وکړ نو سر خیر دې نشته. هغه په شا ولاړ. زه چې دننه ورننوتم په بل لاس مې هغه په خوله پر سوک وواهه. د ګزار سره په ځمکه وغورځېد او شا سلګۍ وهلې راغله. ما ته یې په غېږ کې ځان را وغورځاوه. د مذهبي مشر ورور بېسده شوی و. ما یې د لاس او پښو د تړلو ضرورت احساس نه کړ. د لرګیو مشال مې چې کوټې په یوه کونج کې بلېده ګل کړ. له اشا سره بهر ته راووتم. په دې ځنډ کې هیني داس له رارسېدلی و. هغه راته وویل چې بندیان مې وتښتول، خو پخوا له دې چې له پړاو څخه ووځي د ګزمې کومې ډلې ولیدل او هغوی شور ګډ کړ. اوس زیات سرتېري په ځنګل کې د هغوی د لټون هڅه کوي. نور پوځ په ګډوډۍ کې به یوه او بله خوا منډې وهي. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.